وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور پوښتنه کړې دی، وایي د ویترو نه مخکې 2 رکعاته چې خلک په ناسته کوي آیا وایي ثواب شته او که نه؟ محترمه نبی علیه الصلاة وسلام د تهجد نه بعد 2 رکعاته په ناسته به لمونځ کولو. احادیثو نه ثابت دي، خو د تهجد نه بعد راغلی دي. دا چې کوم د ویترو نه مخکې دا بعضې مواعظو کتابونو کې لیکلی دی چې کوم روایت نه استدلال کړی دی دا روایت صحیح نه ده. د نبی علیه الصلاة وسلام د فعل نه دا معلومیږي چې تهجد به یې وکړو او په اخیر کې به یو 2 رکعاته په ناسته یې کولو او بیا به چې کله سهار وخت داخل شه 2 رکعاته خفیفتین د سهار سنت به یې وکړو او بیا به نبی علیه الصلاة وسلام په ښي طرف باندې به ډډه یې ولګولو، نو لږه استراحت به کولو تر فرض لمانځه پورې. السلام علیکم ورحمت الله.